أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نن راځو ریکارډینګ شروع نن وایو چې څنګه موږ یو وینډو بوټیبل جوړو صحیح ده وینډو 7 لکه موږ څنګه ست طریقې سره بوټیبل جوړولې شو یا موږ په یو اس بي کې بوټیبل څنګه جوړو دین علاوه په خپل لکه مثلا یو بل مرګري تاسو اوریجنل وینډوز وي او هغه وینډو نه ځان له یو سی ډي جوړې نو هغه موږ ست طریقې سره وینډو بوټیبل جوړو لکه بوټیبل مطلب دا دی کچری دا وینډو بوټیبل نه وي یا دا یو اس بي بوټیبل نه وي نو دنه خو بیا موږ کاپي او کټ کاپي پیسټ دې طریقې سره موږ وینډو نشي انسټالولای موږ پیره دا بوټیبل کو څومره چې تاسو سره په بازار کې دا سی ډیز ملاويږي وینډو سی ډیز نو دا ټول نن سبا بوټیبل راځي مخکې به دا وینډو 98 استعمالېده چې تاسو نوم اورېدلی وینډو 98 هغې کې به داسې وینډوز راتلې چې هغه بوټیبل نه وي هغې دپاره هغه انسټالیشن به ډېر زیات مشکل وي بیا وینډو ایکس پي راغله چې د هغې انسټالیشن لږ اسان شو د وینډو 98 په نسبت سره یس او اوس نن سبا چې کوم وینډو استعمالېږي وینډو 7 زیات تر استعمالېږي نو د دې انسټالیشن په ټولو کې اسان بس څو دوه درې سټیپس دي خو پهله به تاسو سی ډي واخلئ او د هغه سی ډي به تاسو انزرټ کړئ سی ډي روم کې د هغې نه پس تاسو سره یو اپشن راشي پرېس یې نه کېږي کنټینیو ستاسو وینډو به څه شي انسټال شي خو د سی ډي نه خو ډېر اسانه ده زه وایم چې د یو اس بي نه وینډو څه کو انسټال کړو د یو اس بي نه د وینډو انسټالیشن دپاره به موږ سره د څه پکار وي پهله موږ راځو د یو سی ډي نه به یو ایمیج اخلو یو بوټیبل فایل به ترې جوړو الټیمیټ فایل به ترې جوړو ټیک شو د سی ډي نه به څه جوړ کړو یو فایل به جوړ کړو فایل جوړولو دپاره څه دي موږ به راځو د دې دپاره یو سافټویر استعمالېږي چې هغې ته ویل شي الټرا آیسو ښکاري تاسو ته الټرا آیسو ګوره دا سافټویر سمپل په سافټویر کې ملاویږي ادروایز دا وینډو چې کله تاسو واخلئ نن سبا دا ایراني سی ډي چې کوم دي په دې کې دا سافټویر تاسو سره ملاویږي دلته لیکلي دي پاور آیسو ښکاري تاسو ته که نه ګوره الټرا آیسو دا دی موږ سره ښکاري ګوره دا یو سافټویر ملاویږي الټرا آیسو پهله به تاسو دا سافټویر انسټال کړئ انسټالیشن سو ایزي رائټ کلیک رن ایز ایڈمنسټریټر یعنی پس نیکسټ I accept the license agreement next ودا بس تاسو شي انسټال شي شنو بس فینیش ګوره دا سافټویر تاسو انسټال شته دی ګوره دا سافټویر تاسو سره راځي ښکاري تاسو خو په دې سافټویر کې یو منټ زه راځم ګوره دا سافټویر موږ سره اوپن شو صحیح ده ګوره دا موږ سره انسټال شو ډبل کلیک کړئ دا اوپن کړئ او زه راځم لکه دا ستاسو دغه دی زه چیک کوم چې دا رجسټرډ دی که نه دی تاسو سره اکثر به دا مشکل به درته راځي زه ځکه دا وایم دا سیف کړئ زه دا سافټویر مکمل ریموو کوم چې دا مشکل هم ستاسو حل شي کنټرول پین ته ولاړ شئ د پروګرام ریمووینګ طریقه خو مې ته ښودلې وه که نه بله لاړ به شو پروګرامینګ فیچر ته او پهله موږ راشو دا سافټویر لږ ډیلیټ کړو کوم یو دی الټرا آیسو ان انسټال نو دا سافټویر به څه شي لر به شي زه ځکه دوباره انسټالوم چې په دې کې دا مشکل راشي چې دا د 300 ام بي نه زیاته تا سره ډیټا نه سټور د 300 ام بي نه زیاته ور په دا څه شو ختم شو اوس بیا راشم دا سافټویر انسټال کړئ Ultra ISO Premium मेरे पास administrator so simple next I accept the license agreement yes next बस finish اوس تاسو ګورئ زرا نه د سافټویر موږ سره ګوره دا راغلی دی ویلکم دا مې یادوم چې راشي ګوره یاد ساتئ دا سافټویر ان رجسټرډ دی ان رجسټر مطلب دا دی چې د 300 ام بي نه زیاته ډیټا تاسو سره نه سټور کوي او په یو دغه کې وګوره وینډو کې خو مثلا په جی بي کې ډیټا وي که نه 2 جی بي او 3 جی بي ډیټا وي نو دا موږ سره که چېرې تاسو رجسټري غواړئ نو دا تقریبا $29.95 غواړي تقریبا $10 غواړي نو دا خو موږ نشو کولی ګوره زه ورته یم چې آنلاین اډر که چېرې تاسو غواړئ چېرې تاسو سره نیټ کنیکټ وي او تاسو دا رجسټري کوئ آنلاین بل مو سره دی کنټینیو ټو ټرای یا انټر رجسټرډ کوډ که چېرې تاسو سره یو کوډ موجود وي د دې سیریل نمبر موجود وي نو تاسو په دې باندې کولی شئ او که په دې کلیک کوم نو موږ سره څه کوي دا بندېږي ګوره کوایټ کوم دې سره څه کېږي بندېږي بیا راځم ډبل کلیک دا وګوره خو موږ به څه کوو دلته زه وایم چې نه زه نه آنلاین رجسټر کوم او نه دا کوډ ورکوم زه وایم چې کنټینیو ټو ټرای
بده باندې ماته څه کنټینیو کا خو بده کې اوس دا موږ سره ان ريجسترډ فارم کې څه شو اوپن شو کچېره زرا شمه ورته چې په ډیسکټاپ باندې ما سره یو فایل دی تقریبا دا یو فایل براول میک سافټویر والا دا ځان سره سیو کوم ورا زه راځم دلته سیو باندې چې کلیک کوم زه ته چې دا ما سره هم دې کې سیو کړه په دې باندې کلیک کوم دا خو دا فایل آی تھنک چې کم دی یا ساتي دا بس کوي د 300 ام بي نه زیات تاسو سره دا نه سٹور کوي د 300 ام بي نه زیات تاسو سره نه سٹور کوي نو تاسو بس کوي دا سمو کوي دا چې کله راشي تاسو ولر شي انټر ريجستریشن کوډ نه چې کله تاسو سره نه سٹور کوو تاسو به انټر ريجستریشن کوډ ته لاړ شئ او دلته به ريجستریشن نیم ورکړئ ريجستریشن نیم به کوم ځای کې ملاويږي کوم ځای چې تاسو دا سافټویر انسټال کړی دی لکه مثلا دې ځای کې دا وګورئ سیریل نمبر ښکاري کړه دې سره یو خپل سیریل نمبر راځي او دې کړی دی نیم دا ښکاري دا به راواخلئ کاپي به کوي کاپي او را به شي دلته به سو کوي پیسټ به کوي بیا به راشو ريجستریشن نمبر ګوره دا زموږ سیریل نمبر دا ښکاري کنه سمپل بدارا واخلئ کاپي او دلته به راشو دلته څه کوي پیسټ کوي دینه پس اوکې دا وګوره د پلیز restart the program verify to your registration code بس تاسو پروګرام چې کوم دی هغه څه شو ريجستر شو بس اوس کلوز زه راځم اوس الټرا آیسو پهله الټرا آیسو اوپن کو او موږ اوس د دې نه سی ډي سم جوړو اوس موږ دا جوړیږي پهله وراشو موږ سی ډي ورواچو د وینډو سی ډي وتا سو ورواچو د دې وینډو نه زه یو ایمیج جوړوم کوی تاسو دا وګورئ تاسو ګوره دلته موږ سی ډي ورواچوله د وینډو 7 سی ډي خو تاسو صرف خالص صرف وینډو 7 سی ډي ورواچوئ په دې سی ډي کې موږ سره وینډو 64 بیت هم ده او 32 بیت دواړه وینډوګانې دي دواړه سپورټ کوي بل خبره ده په دې سیریز کې د ایرانی سی ډي چې کوم دی دا 8 جی بي راځي په دې کې مختلف سافټویر هم راځي تاسو په دې شامل نه ښکاري ده کنه نو دا مختلف سافټویر هم راځي تاسو په کار هم کولای شئ زه راځم طریقه ته هم دا خېمه زه راځم دلته زموږ سرکاري وینډوز 7 لکه تاسو بلار شي سی ډي روم ته زموږ سی ډي کوم ځای کې پراته ده سی ډي روم کې راکنه زه بلار شم په سی ډي روم بس کوم کلیک وکړم چې په سی ډي روم کلیک کوم نو دا ټول په دې سی ډي کې چې موږ سره څومره ډیټا دا ټول دلته کې راوړي کنه ګوره دا سیټ اپ وینډوز سیټ اپ او دا چار مختلف په دې کې چې څومره موږ سره سافټویر وغیرہ دي اب ټول موږ سره شي دلته کې راشي کاری ګوره all software on this CD د دې نه پس براشو دلته لیکلې دی اډ کاری تاسو ته اډ بس په دې په کلیک کړئ تاسو چې اډ all files to the current directory to ISO زه دم چې یس وی ټول فایل نو واړو ته چې ټول واړو بس لږ انتظار وته اوکې ګوره دا فایل کنورټ کیږي کاری دا کنورټ کیږي ګوره دا ټول سی ډي اوس موږ بار راوړي دي دې بار راوړي دا وخت کنه کلیر شوه دې نه اوس پر دې نه پس راشي دلته موږ لیکلي دي سیو دا کاری تاسو ته سیو زه دیم چې دا څومره ډیټا چې موږ سره په دې سی ډي کې دا د دې نه زه یو ایمیج واخلا ماته دې څه جوړ کا یو آیسو فایل ته جوړ کا څه دې جوړ کا آیسو فایل نو سمپل براشم په دې باندې وکلیکم سیو دلته تاسو ته پوښتنه چې آیسو فایل ګور سټانډرډ آیسو فایل نو موږ له سور کوم او په کوم ځای کې سٹور کې زه ورته وایم راشو دې باندې کلیک زه ورته وایم چې ما سره په ډیسکټاپ سٹور کا په سی ډرایو کې سٹور کا په ډی ډرایو کې کوم ځای کې غواړئ زه ورته وایم چې په کوم ځای کې سٹور کوم سره زه ورته وایم په ډیسکټاپ سٹور په سونو باندې په ډیسکټاپ باندې ولې فولډر زه جوړوم فولډر مې ولا جوړ کو فولډر له منور کو زه ورته وایم چې وینډوز 7 فایل بدان ولې نو ورکو او دلته یې فایل له نوم ورکا چې مثلا څه زه ته چې دا زما څه دی الټیمیټ آیسو فایل بدان سن مولا ورکې تاسو په خل دې فایل دلته ورکړه دې په پس راشي سیو باندې کلیک کړئ سیو وګورئ دا به زموږ دا وینډو نه اوس د سی ډي نه دا ټول ډیټا راځي او تاسو دا ایمیج شکل کې سکی سٹور کړئ ورته سی ډي دا راځي دا وسو شي دا چې کله 100% پوره شي داسي وګوره دا مو سره پرسنټیج روان دی چې کله دا 100% پوره شي نو د دې نه بده یو فایل جوړ شي تاسو یو فایل وکړئ ډی ډرایو کې ما یو فایل الریډي جوړ کړی دی ډی ډرایو کې دلته ما لیکلی وینډوز 7 آیسو فایل دا کاری کنه داسې فایل به جوړ شي دا کاری چې کله دا څنګه پوره شي 100% نو د دې نه به داسې یو فایل جوړ شي دې ته وګورئ وینډوز 7 الټیمیټ 32 بیت کاری کنه او د دې سایز تاسو ګورئ څومره دی
2.84 GB یا د سی رائټ په کلیک کړئ او تاسو دې سایز وګورئ څومره دی 2.48 GB دی کنه دی نو دا زموږ اصل کې وینډو ده نو موږ کولای شو چې دې فایل نه به څه جوړ کو بوټیبل یو اس بي جوړ کو اوس په یاد وکنا دې باندې تاسو دغه وکړئ ټرای وکړئ او موږ سره ډېر ټیم غواړي ها بل دویمه خبره ده چې په دغه په دې کې دا موږ دلته صرف وینډو اغستې ده صرف وینډو نه واغستې تاسو خالص وینډو نه اخلي او دلته چې کوم دی سره سافټویر یو ورس چې کوم دی د ټول سی ډي نه دا ایمیج اخلي او آیسو فایل ته جوړي دا څه کومه دا وسپا طریقه به یاد وي کنه دا وینډ دا ریکارډینګ متا سو دوه درې ځل وګورئ دا نه او بیا پریکټیکل کار وکړئ دا اسباب بس موږ کولای شو چې بده دا الټرا آیسو چې کوم سافټویر دی په دې باندې سی ډي رائټ کو سی ډي رائټینګ پیژنې کنه لکه مطلب موږ چې کوم سی ډي رائټ کوو نو دا موږ دې نه رائټ کولی شو دا کاری برن سی ډي ډي وی ډي ایمیج نو په دې باندې هم تاسو یو سی ډي څخه کولی شي رائټ کولی شي بهر حال دا سافټویر کلوز دې ته په کلیر وي اوس برازو د دې نه څه جوړو اوس به بوټیبل یو اس بي جوړو بس سی ډي دې اوس لر کوي د بوټیبل د یو اس بي جوړولو لپاره یا موږ وینډو انسټالیشن کوو وینډو انسټالیشن موږ په دوه طریقو سره کولی شو یو موږ د سی ډي نه کوو یو د یو اس بي نه کوو ٹھیک شو دوه لارو موږ وینډو انسټالیشن کوو تاسو دا ولیکئ وینډوز کنټرول پینل ټمپلیټ ما لیکلی دی وینډوز انسټالیشن دا ولیکئ دا ګورئ two methods of Windows 7 installation لکه یو د ډي وی ډي د لارې لکه څنګه چې دا سی ډي موږ ورواچو یا ډي وی ډي ورواچو او دویم چې کوم دی موږ یو اس بي د لارې وینډو انسټالیشن کوو ٹھیک شو اوس زه تاسو ته د وینډو انسټالیشن هم خو د څه د لارې د یو اس بي د لارې لسن تاسو یو منټ دلته وګورئ بیا ولیکئ موږ سره بیا ټیم شته که نه چې بیا تاسو ولیکئ زه تاسو ته درکوم دلته تاسو نظر کوئ کله چې موږ یو اس بي د لارې وینډو انسټالیشن کوو نو موږ سبا څه کوو یا ساتي موږ سبا 4 جی بي یو اس بي پکار وي لسن دلته وګورئ لیکل مکو 4 جی بي به موږ لا څه پکاري یو اس بي ریکوایرمنټ 4 جی بي نه چې کم بیا په وینډو نه جوړیږي دویم به موږ سره وینډوز 7 آیسو ټو یو اس بي ټول پکاري لکه یو سافټویر دی هغه بل سافټویر هم ته هغه سافټویر به موږ انسټالو ٹھیک شو یو سافټویر دی بل وینډوز 7 آیسو ټو یو اس بي ټولز دا هم په دې سیریز کې راځي که عام ملاویږي عام خو ډېر کم ملاوي خاص ملاویږي خو کچېرې ملاو نشي تا بیا معنا واخلئ صحیح ده دریم نمبر موږ سره څه وي وینډوز 7 آیسو آر بیک اپ وینډوز 7 موږ سره موږ چې کوم بیک اپ فایل جوړ کړی دی دا یادې دا ګورئ زرا شمه دا یادې دې کې موږ بیک اپ جوړ کړو که تاسو ته مو خو دا ہے وینډوز 7 دا بس ما سره دا یادې یو به موږ سره د دې فایل ضرورت وي څنګه چې موږ د سی ډي نه وختي جوړو یاد دي کنه نو دې نه به څه فایل جوړ شي یو به موږ سره د دې ضرورت وي دویم به موږ سره د څه ضرورت وي موږ سره یو سافټویر دی دلته ملاویږي ګوره وینډو آیسو دا موږ انسټال کړی دی دې ته وایي تاسو دا ګوره وینډوز 7 یو اس بي ډي وی ډي دا ښکاري دا سافټویر کنه ګوره د دې سافټویر ضرورت پرې دی ګوره دې کې دا ملاویږي وینډوز 7 دا دی ګوره وینډوز 7 آیسو ټو یو اس بي فلیش دا سافټویر موږ سره پکار او دریم به موږ سره څه پکار وي 4 جی بي موږ سره یو اس بي پکار وي دا زموږ سره ضرورت دی ٹھیک شو د دې پس پس وکړو پہلے ہم لا شو ٹو پلگ the flash into another computer start installation etc وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو سٹیپس دا دي چې موږ پہلا یو اس بي ورواچو پر کمپیوټر کې وسو ورواچو یو اس بي ورواچو خدا خو د انسټالیشن طریقه چې کله موږ انسټالیشن کوو ټیک شو دا د انسټالیشن طریقه دا او یو اس بي جوړولو هغه پریکټیکل ده کوم لکه کله چې تاسو وینډو انسټالوي د یو اس بي نه نو تاسو ولاړ شئ یو اس بي ورواچوي خپل کمپیوټر کې وسو وخی پریس F12 بٹن نه دا لیپټاپ کې یا مثلا په ار یو کمپیوټر لپاره خپل بوټیبل بٹن لري F12 بٹن وتا سو وخی ٹھیک شو F12 بٹن چې وخی اته وتا سره مختلف اپشن راشي بیا اوس تر تاسو پریکټیکل هو ځین چواچو یو اپشن به راشي لکه سی ډي روم برته بیل راشي هارد ډیسک انټرنل هارد ډیسک او یو اس بي ډرایو سټوریج ډیوایس مختلف اپشن برته راشي نو باغ کې وتا سو یوز کړئ باغ کې وتا سو راشي او یو اس بي والا اپشن به یوز کړئ یو اس بي والا اپشن یوز کړئ نو تاسو دا وینډو چې کوم دی دا به سٹارټ شي د سره به سٹارټ شي یو اس بي نه کلیر ادا شان بیا وتا سره مختلف اپشن راشي او بیا پریکټیکل کو اوس وګورئ چې موږ دا وینډو څنګه زرا ما یو اس بی ورواچو ګورم
پہلے ذرا اعظم دا یو ایس بی کو فارمیٹ کو رائٹ کلک فارمیٹ ایک آلریڈی ونڈو جوڑا تھا زمونږه یو ایس بی فارمیټ شو اوس به موږ څه کوو پهله به راشو دا یو سافټویر دی وینډو 7 ISO to USB flash دا سافټویر به موږ انسټال رائټ کلک رن ایز ایڈمنسټریټر نیکسٹ وی ریپیر کا ځکه چې او ریپیر کړو الریډي انسټال دی کنه وګوره دا به دې طریقې سره انسټال شي فینیش سو ایزی دا ډېر آسان دی سافټویر انسټالیشن سافټویر انسټال ک د سافټویر شارټ کټ دلته راځي دا ښکاري تاسو ٹھیک شو سافټویر شارټ کټ دلته راځي بس په دې ډبل کلک کړئ ډبل کلک دلته موږ سره سلور سټیپونه نه تیریږي سټیپ 1 دا دی چې موږ بلار شو براوز دا براوز ته بس کو لکه سورس فایل تاسو وي سورس فایل کوم یو دی هغه فایل هغه د وینډو فایل کوم دی کوم چې موږ جوړ کړی وای سو فایل چې کوم څه ته ویل شي هغه ته سورس فایل وي زه بلار شم براوز ته او په براوز باندې راته زیو خو چې دا فایل تا کوم دی کې سیو کړی دی زور دیم چې زما فایل سیو دی په کوم دی کې پديکی وینډو 7 ISO فایل کاری کنه په دې په ډبل کلیک کې دا فایل وته سلیکټ لکه موږ چې د سی ډي نه کوم فایل جوړ کړی هغه فایل وته سلیکټ کړئ دنه پس به څه کوي اوپن ګوره دا فایل سلیکشن دنه پس برابر چرته نیکسٹ دوه سټیپ مکمل شو دلته موږ سره دوه اپشن راځي یو ایس بی ډیوایس او ډي وی ډي ډیوایس اوس تاسو خواخه دا چې آیا تاسو دا کوم وینډو چې دا تاسو په ډي وی ډي باندې جوړول غواړئ که په یو ایس بی باندې جوړول غواړئ اوس دی وخت موږ په څه باندې جوړو یو ایس بی باندې تاسو به سمپل راشي په یو ایس بی باندې وکړئ درې سټیپ شو دا به تاسو سره اتوماتیکلی یو ایس بی سلیکټ کی ګوره ریموویبل ډیسک 7.2 جی بی لکه دا 8 جی بی یو ایس بی دا تاسو سره 4 جی بی بس کافی ده دغه پس راشي څه دی بیګن باندې باندې کلیک دا ګوره پہله دا یو ایس بی فارمیټ کی ګوره فارمیټ یې یا ساتي که تاسو یو ایس بی کې ډیټا وی پہلا نو هغه به ختميږي ګوره دا خبره یاد ساتئ ها ځکه چې دا پہله یو ایس بی اریز کوي فارمیټ کوي او دا غنه پس باغې کې څه کوي دا وینډوز جوړوي یا کچري مونږه په دې کې وینډوز جوړ کړو دا غنه پس په دې کې مونږه ډیټا اچو هیڅ فرق نه خو پہله په دې کې ډیټا وینو هغه به ختميږي ها دا یاد ساتئ دا وګوره کاپی شو ښکاری دا به 100% چې کله دا 100% کمپلیټ شي نو دا هغه نه پس تاسو وین دا یو ایس بی چې کوم دی بوټیبل شي صحیح شو اوبه تاسو کولی شئ چې د دې نه څو کوي وینډو انسټال یاد پیدا دې باندې په پریکټیس کوئ ها درازمه چې دا کله 100% کمپلیټ شي دا ریکارډینګ سٹاپ کوم دی خدا ګوري اوس به چې کله زمونږ وینډوز کمپلیټ شي به دا تقریبا زمونږ دا یو ایس بی کې دا وینډو کمپلیټ کېدو والا ده چې کله وینډو کمپلیټ شي نو موږ بیا څه وکړو راوښو دا یو ایس بی په دې کمپیوټر کې ورواچو صحیح شو یو ایس بی کمپیوټر کې ور انټر کړو ورواچو دا هغه نه پس بلار شو دا کمپیوټر به ریسټارټ کو کمپیوټر به ریسټارټ کړي او بیا هغه نه پس وخه F12 بٹن به وخه دا کاری کنه F12 بٹن به وخه دا هغه نه پس راشي یو ایس بی سټوریج ډیوایس په سلیکټ کړئ لکه موږ سره په منځ کې سټوریج ډیوایسز وی لکه مثلا انټرنل هارد ډیسک پر راغلی وي سی ډي روم پر راغلی وي یو ایس بی پر راغلی تاسو پاره کې یو ایس بی سلیکټ کړئ هغه نه پس به انټر کو او بیا راشي موږ سره وینډو انسټالیشن به شروع شي موږ سره یو آپشن راشي وي آی ایکسپټ د ټرم کنډیشن یو آپشن براشي یو اتغواړي چې دا وینډو انسټاله ډو یو اګری دوته کې یس نو تاسو به په کیبورډ کې د سپیس بٹن وهئ یا به د ماوس نه هغه چیک راشي چیک به کوي راشي ٹھیک شو تاسو دوړاندې براشي دا نه پس تاسو انټر کړئ بیا تاسو سره پارټیشن راشي پارټیشن ٹھیک شو پارټیشن تاسو به انسټال ناو کنټینیو دا آپشن براشي دا نه پس براشي پارټیشن تا پارټیشن پیژنئ مونږ کمپیوټر په برخو تقسیمو هارد ډیسک نه دی مونږ د کمپیوټر هارد ډیسک په برخو تقسیمو هغه ته ویل شي پارټیشن وایي اصل کې څه تا برخو ته ویل شي ٹھیک شو زه غواړم چې په خپل هارد ډیسک کې پارټیشن وکړم نو دې لپاره به موږ بیا څه کوو بیا تاسو پریکټیکل وکړم صحیح ده پارټیشن سی ډرایو باندې لکه سی ډرایو کې به تاسو سیم په سی ډرایو کوم اوس دې علاوه تاسو به سی ډرایو کې پارټیشن کوئ که نورم کولی شي خو که په نورو کې څه ډیټا وي نو هغه به بیا نه چیړئ موږ راشو سمپل سی ډرایو به فارمیټ کو ٹھیک شو अब फॉर्मेट को और आगे ना फर्स्ट चिकम दे बे नेक्स्ट
او بیا به تاسو یو اپشن راشي وي دلته خپل نوم ورکړه اخره کې به اپشن راشي خپل نوم کې یوزر نیم کې څه دوی تاسو ته ویلو ایڈمنسټریټر یوزر یو یوزر نیم ورکړو فینیش بس دا تاسو څو وینډوز انسټالیشن ډیر ایزی ها راځم دا وګوره دا زموږ څه شو bootable USB device created successfully. What is the past Razu? Window install. Recording.